طالبانو ته د ټي ټي پی پر سر د پاکستان سخت ګواښ او کندهار ته د آی اس آی بیړنی سفر. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د وروستۍ کې چې پر پاکستاني پوځ د پاکستاني طالبانو تحریک لخوا بریدونه ډیر شوي، نو د یاد هیواد ملکي و نظامي چارواکي وارخطا دي، د دې پر ځای چې په خپل تش په نوم نمبر 1 پوځ ټي ټي پی مهار کړي، برعکس ملامتي پر افغانستان او طالبانو اچوي چې ګینې یاده ډله له افغانستان څخه پر دوی بریدونه کوي. که څه هم څو ځلې پاکستاني چارواکي کابل ته راغلل او طالبانو ته یې وویل چې ټي ټي پی وځپئ، خو ښکاري چې کابل میشت طالب مشرانو د پاکستان یاده غوښتنه نه ده منلې، نو ځکه مجبور شول چې د طالبانو سیاسي او د تصمیم نیونې مرکز یعنی کندهار ته ولاړ شي. تازه خبر دا دی چې خبریال میرویس افغان لیکلي د پاکستان د استخباراتو یو پلاوی په پټ سفر کندهار او بیا کابل ته تللی دی. نوموړي ویلي پلاوی په ټینګه له طالبانو غوښتي چې ټي ټي پی مهار کړي. افغان زیاتوي چې د طالبانو د استخباراتو لوړ رتبه مامورین وایي چې دا ځل د آی اس آی روحیه له بل هر وخت څخه بدله وه. پاکستاني استخباراتو طالبانو ته ګواښ کړی چې که ټي ټي پی مهار نه کړي، په پاکستان کې جایدادونه او پیسې به یې کنګل شي او له پاکستانه به یې د مشرانو کورونه وشړل شي. د شنونکو په باور پاکستان اوس مهال پر طالبانو د فشار یوه اله لري او هغه هم د دوی کورنۍ دي چې هغه هم پاکستان اجازه نه ورکوي تر څو افغانستان ته راوړي. که طالبان وتوانیږي چې خپل کورنۍ له پاکستانه راوړي، نو بیا به د پاکستان لاس کې هم هیڅ نه پاتې کیږي او نه هم د فشار راوړلو لپاره کومه لاره ورته پاتې کیږي. شنونکي زیاتوي د طالبانو وروستۍ دریځونو ته په کتو ښکاري چې د پاکستان غوښتنې ته یې سر نه دی ټیټ کړی. بلخوا د ټي ټي پی رسنیز فعالان بیا وایي چې دوی له طالبانو سره اوږه په اوږه ناټو او امریکا پر ضد وجنګېدل او دا به ستره نامردي وي چې د پاکستان حکومت په خوله طالبان د دوی پر ضد اقدامات وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.